زما نوم محمد عیسی دی او زه د چمن سره تعلق لرم. نو اول د وار زموږ رباعي علاقه توبه چکزی زیمل وله نو بیا هلته د طویل خشک سیلیانې ولې د هغه وجه څه باغات وچ سولو مځکې بنجر سولې نو بیا زما پلار او زموږ کورنۍ بیا اجرت یې وکړ نقل مکاني یې وکړله بیا موږ رالو چمن ښار کې شفټ سولو دلې تقریبا 25 کاله څه نو د هغه څه بعد زما پلار د تناره کار بیا کاوی نو غربت ولو تنګ دستیانې ولې نو په دغه صورتحال کې بیا زما پلار دا فیصله وکړه چې ته به تعلیم کوې نو تعلیم سره سره د غربت د وجې څه بیا سیکنډ ټایم بیا ما د دوی سره په تناره کې بیا ما د دوی سره کار کاوی سهار د خوا به زه اسکوله تللم کله د پنځمو پورې ورسېدلم د پنځم د امتحانه بعده بیا ما او دی سره روان و د اسکول مخ ته ما دوی ته ویلی چې هغه اسکول ختم سو نو د پنځمه بعده به دلته بیا زه داخله اخلم نو دوی ما ته وویله چې بس بالا اوس موږ نور صاحب وجه نسو برداشتولی بس ما هېڅ وژړله پلار دې ژوندی دی اوس یا الله پاک دې احسان ورسره وکړي یو کال یې کېږي وفات یې کړی دی بیا ډېر دا خواهش درلودی چې ستاسې شی جوړ سي لیکن د ګډ ګورننس کمزور نظام ولیدلې ما تقریبا 10-12 واره اپلایانې کړې وې ټیسټ به پاسېدی د انټرویو پورې به ولاړم فزیکل ټیسټونه به ګډ د پاسېدله لیکن د انټرویو باندې به زما سفر ختمېدی ته نور کار ډېر مشکله کار دی مطلب د ګرمۍ په سیزن کې په یخ کې ولاړ شي یخ به ښه خوند به کوي سړی په ګرم ځای کې ناست دی او په دا ګرمۍ کې هم ته د دې ناست او زده کړې به دې هم دلته کولې خپلې زده کړې به دلته زده کولې به کوم سبق دلته به یادوئ د سبقه چانس په ګرمۍ کې عام طور زه د لیز زده کړه کوم ولې په ګرمۍ کې موږ ته د لیز څه ټیم رامیلاویږي د فارغت ته هغه ماپښین مالي بیا موږ بیرته کور ته نسو تللی خو زما روټین دا و چې ما به سهار وختي به ما خپله تیاري کوله اوس دغه امتحان تاسو ورکړئ د امتحان بعد بیا تاسو په پلوس کې لګېږئ آیا ستا په ذهن کې څه دي څه به کول غواړې په ذهن کې خو در ځوان د هغه جذبه یې چې دی د ملک او د قوم خدمت وکړي چیلنج بللې ده په دې کې خاص کار دهشتګردي که فلحاله کنټرول شوې ده خو بیا هم د دې سلیپر سیلز اوس هم موجوده دي د دې دپاره بیا پاک آرمي ردالفساد شروع کړی دی او د دې سره سره انټلیجنس ایجنسیانې او پلوس او لیویز د دې دپاره کار کوي او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې د دې به مکمل طور باندې امن یې او موږ ښاریان ځوانانو ته څه پیغام ورکوې ستا رقم ځوان یې هغه هم دا شوق لري چې زه به پلوس کې ولاړ سم یا دا د مقابلې دومره سخت امتحان دی دا وکړم او دی هم دا رقم کمزوري وي کار نشي کولی مطلب خواري باندې اخته وي ځوانانو دپاره د هغه پیغام دی چې ودې ته به نه ګورې چې زه ولې دا کار کوم کار ستا کمزوري نه ده کار ستا طاقت دی یعنې څونه مشکلات پر ما راغلي دي ما به سوچ کوئ چې دا خو دونه نه دي یعنې څونه مشکلات به راتلل کله څنګه سونا سیویلې کې بیا کندنزین جوړېږي نو ما به دا د ځان دپاره ګټه بلله چې انشاءالله دا تا نور در دې سخته یې نو کوم ځوانان چې دي هېڅ حوصله دې نه کموي دې ته به نه ګورې چې ته تګ کوې و ګوټو ته به نه ګورې چې ولې زاړه دي یا ولې ښه کمپنۍ نه ده ولې ستا مقصد تګ کول دی نو په دې وجه باندې ته به ودې ته نه ګورې چې زه کم کار کوم ته د دې سره سره پر محنت به ته په هغه خبرې کېږي چې وایي پښتون در کاڼي کلک دی در ګل نازک دی یعنې هغه خبره دغه ده مطلب کلکې دغه ده په دغه حال کې خپل زده کړې وکړلې او در دغه مقابلې د امتحان ځان ورساوئ او دغه د دغو ځوانانو ته هم دغه پیغام ورکړي مطلب دی خپل حال ته نه ګوري خواري دې کاږي محنت یې کوي پر مخ تګ هیڅ مشکل کار نه دی خالي خواري غواړي لکه نن دغه محمد عیسی خان دا دی په دا ځای کې ناست دی په دا ځای کې د خپله خواري کاږي نن در دغه ځای پورې ځان راورساوئ نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن